وعلیکم السلام ورحمۃ الله. سوال دا دی وی سستی په مانځه کې څه ده؟ الله سبحانه وتعالی قرآن کې ویلي دی اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، سورة النساء. منافقان چې کله مانځه ته راپاڅېږي نو سستی، یا حدیث کې راغلی دی اسقل الصلوات اسقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر او صلاة العشاء. په منافقانو باندې دوه منځونه ډېر درانه وي، یو د سهار مونځ او د یو د ماسخوتن مونځ. ماسخوتن کې خوب ورځي او سهار کې ودی. د سستۍ مطلب دا دی چې ښه خبر شي چې اذان وشه خو فروتي. یو د بدن سستی ده چې د انسان په بدن کې سستی، خو د مسلمان یې سړی سهار خوب نه راپاڅېږي تکلیف خامخایي. ماسخوتن چې سړی جمعې ته ځي تکلیف خامخایي، خو مؤمن دا تکلیف په خوشحالۍ برداشت کوي. په منافق بوجي نه راځي مګر د خلکو د خبرو د وجې نه کله کله جمعات ته راشي، هغه هم ډېر لیټ. دا مطلب دی که د خلکو د عیب وجه نه وي چې خلک په د عیب وي، محلي والا په د عیب وي نه راته دی، او که کله خلکو عیب نه نو بیا د سره کوي نه. نو دا مطلب دی. نو د انسان بدن کې سړی خوږیږي، سهار مانځه ته چې راپاڅېږي، ماسخوتن ته چې تکلیف وي، خو مؤمن سړی دا تکلیف برداشت کوي، ښه په مرضۍ ښه په خوښه باندې چې الله موږ دې له پیدا کړي یو. دا مطلب نه دی. د سستۍ مطلب دا دی چې نه کوي، که کوي د خلکو د وجې نه کوي او لیټ یې کوي. دا مطلب دی. نو دا عام تکلیف نه دی مولانا. بل چې بې عذره سړی په کور کې مونځ کوي، دا هم د منافقت علامه ده. بالکل جمع فرض ده، ورکوع مع الراکعین. الله وایي جمع سره مونځ کوئ، رکوع والا سره. یو سړی بغیر د عذر نه کور کې کوي نو دا هم د نفاق نښه ده. ځکه نبي وسلم ویلي زړه مې دا غواړي چې دا کوم خلک کورونو کې مونځونه کوي چې لو حرقن علیهم بیوتهم، چې کورونو ته اور واچوم.